ما پسې راځه. Follow me. Follow me. ژر ژرې وکړه. Do it fast. Do it fast. دلته راشه. Come here. Come here. ځان دې اماده کړه یا تیار شه. Get ready. Get ready. غوسه کېږم مه. Don't be angry. Don't be angry. بهر اوزه یا د باندې ووزه. Go out. Go out. خوله دې خلاصه کړه. Open your mouth. Open your mouth. راځه لمبو وهنې ته ځو. نو په انګلیسي کې به وایي Let's go to the swimming. Let's go to the swimming. Let's go to the swimming. آیا ستا چارجر استعمالولی سم یا کارولی سم یا اجازه ده چې ستا چارجر استعمال کم؟ نو په انګلیسي کې به وایي Could I use your charger? Could I use your charger? موږ ستا پلویان یو یا ستا طرفداران یو. We are pro of you. We are pro of you. pro ویل کېږي طرفداران یا پلویان. څراغ روښانه کړه یا ګروپ بل کړه. Switch on the light. Switch on the light. ته څه کار کوې؟ What do you do? What do you do? زه یو موچی یم یعنی بوټونه ګنډم. I am a cobbler. I am a cobbler. cobbler معنا موچی. زه به ستا فشار وګورم. I will check your blood pressure. I will check your blood pressure. blood pressure معنا د وینې فشار. ته خو ښه یې؟ آیا ته ښه یې؟ نو په انګلیسي کې به وایو Are you okay? Are you okay? زه لږ مریض یم. I am a little bit sick. I am a little bit sick. زمونږ په هیواد کې اوس امن ده. There is peace in our country now. There is peace in our country now. تاته چا وویل؟ Who told you? Who told you? سپا خبره وکړه یا سپا ووایه. Say it clearly. Say it clearly. پورته منزل ته لاړ شه یا پورته لاړ شه. Go upstairs. Go upstairs. دا پرېږده. Leave it. Leave it. ته غواړې؟ Do you want? Do you want?
د هغه نه پوښتنه وکړه. ask him. ask him. راپاسېږه. get up. get up. دا ګول کړه یا دا بند کړه. turn it up. turn it up. راویښ شه. wake up. wake up. راویښ شه ناوخته ده. wake up. it is late. wake up. it is late. مخ دې ومینځه. wash your face. wash your face. wash your face. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.